بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې ځای باندې دلته لیکم چې مثلا نیم دی او نه نیم نه لیکمه په تې داسې کې ورته ګوره دا موږ ختم کړئ. دا وروسته وایي دا یې په پرایزو راځو ورته ګوره چې شته دلته دې ته په دې کې عموما ډېر ټیبلان جوړېږي. مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دغه دوې خانې داسې انتخابومه. دا دوې خانې داسې مې انتخاب کړې راکش مې کړې تر دې ځای پورې سیسو چې کله راکش کې به راځم ورته ګوره دلته لیکلي وای اف انالیسیز وای واټ اف انالیسیز پر دې باندې کلیک وکړم. چې کله کلیک وکړم دلته لیکلي وای ډیټا ټیبل پر دې ډیټا ټیبل باندې کلیک وکړه. په دا اولي خانه کې چې دی دغه راواخلم، په دومې خانه کې دا راواخله بارې وکې چې وکې دي کې ورته ګوره دا صفرونه ټول چې سو راغله. باره زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته د اکس علامه ورکوم چې کله لیواله کړه سیسو دې ځای څخه دا داسې په راکش کړه چې راکش کې دا راغله. دلته راځم ورته ګوره یو لیکمه چې یو ولیکئ کنټرول وینې څه سیسو د دې ځای څخه دا داسې په راکش کې چې راکش کې ورته ګوره دا راغله. دلته به راسي ورته ګوره وینې مساوي چې مساوي دې وویل بارې بیا انټر کې چې انټر لیکئ بېرته به ورپورته سویل ورته ګوره دې ځای څخه به دا داسې راکش کې تر دې ځای پورې. اوس دلته فارموله استعمالوم. فارموله چې دی د ضرب فارموله استعمالوم دا یو صفر سره ضربومه. دلته زه راځم ورته ګوره وینې وام مساوي چې مساوي واکه پر دا باندې کلیک وکړه وام دغه دي ضرب سي د چا سره د دې سره بارې انټر کې چې کله انټر کې ورته ګوره دا صفر راغلی درته. نو اوس دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا دې ځای څخه چې کوم راکشي ومې دا راغلی درته. باره راسه ورته ګوره وینې دغه ټوله داسې انتخاب کړه چې انتخاب دې کړې سیسو رابسې ورته ګوره هم ته دلته ورته ګوره دا مابین سره راوله لږ اندازه یې بولډ کړه او د دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره وینې دلته پر دې باندې کلیک کوم دا اندازه مې راویسته. اوس نو دلته چې زه ولاړ یم پر دې باندې دورې مه پورته کېږه دورې مه پر دې کوجې ورپورته شه. دلته چې هر شی ورته پورته ولیکې عموما هغه چې کېږي درته راځي او درته استعمالېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې چې هر شی ته ولیکې د هغه ضرب زمانې درته راځي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته دوه لیکمه انټر یې کړه چې انټر یې کړه ورته ګوره د دوه ضرب زمانې راغله. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه پنځه لیکمه انټر یې کړه د پنځو ضرب زمانې راغله. شپږ لیکمه انټر یې کړه د شپږ ضرب زمانې راغله. یو لیکمه انټر یې کړه د یوه ضرب زمانې راغله. نه لیکمه انټر یې کړه د نو ده راغله. یولس لیکم سیسو انټر یې کړه د یولس ته راغله. دولس لیکم سیسو انټر یې کړه دولس ته راغله. چې د هر څو ضرب زمانې ولیکې هغه عموما هغه ضرب زمانې چې کېږي درته استعمالېږي. او که راسم صفر ولیکم نو عموما درته به چې شي د صفر زمانې به چې شي درته راځي او درته استعمال به شي. نو دا یو ټیبل دی. یو ټیبل موږ چې جوړ کړئ عموما دا راځي درته. او د هغه څخه وروسته زه راځم ورته ګوره یو بل ټیبل جوړومه. دلته ورته لیکم چې نیم دی او دلته ورته لیکم چې مثلا جاب دی او د دې ورته لیکم چې سالري ده سیسو. اوس دلته لیکم وام ابسنټ دی او دلته به ورته لیکم و ابسنټ سالري او دلته ورته لیکم چې څه دی مثلا ټوټل راغلی درته. اوس دلته راسه پر دا ځای باندې یو ولیکه انټر یې کړه یو ولیکه دلته راسه دا یو سره ضرب کړه. نو دلته فارموله استعمالوم مساوي پر دې باندې کلیک وکړئ شیفت نیسم اته وایم چې ضرب یې کړه چې سره د دې سره بارې انټر کړه ورته ګوره دا یو چې کې ضرب مې کړئ. اوس زه وایم زه په یو ارګان کې یم که چیرې زما سره کارمندان دي او که چیرې یو کارمند یوه ورځ غیر حاضري وکړه نو د هغه سیسو راوګرځي مثلا 200 افغانۍ دې راوګرځول شي. وینې نو بار راسه دغه دواړه داسې انتخاب کړه چې انتخاب دې کې راکش کړي چې هر څو کارمندان در سره او هغونه قدر بې چې لاندې بیا راکش کړي. که ستا سره سل که زر خو د دانې زه سیسو مشکل نه لري چې هر څو قدر و بارې چې دا ولیکل بار راسي ورته ګوره دلته ډیټا پر ډیټا باندې به کلیک وکړې. دلته به راسي ورته ګوره واټ اف انالیسیس ته ډیټا ټیبل ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې. اوس په دغه اول کې چې دی دغه یو واخله په دوم کې چې دی دا بل واخله بارې وکې چې وکې دي کې ورته ګوره دلته چې راغله صفرونه راغله. اوس دغه درې خانې چې دي دا زه ګروپوم ځکه چې زه نوم د دې ځای شروع کوم. مثلا زه راځم ورته ګوره وم یو نفر دی خان دی دی مثلا چې دی یو ډاکټر دی او د ده معاش مثلا څو دی 1000 افغانۍ دي او څو ورځې غیر کړې ده 3 ورځې غیر کړې ده. ورته ګوره مینې 600 راوګرځول سپې که دلته زه راځم دغه څخه د دې 600 د دې 900 څخه 600 منفي کوم. نو راځم ورته ګوره مساوي چې مساوي وکړه او دغه څخه ورته ګوره منفي کړه څو دا بارې انټر کړه چې کله انټر کړه ورته ګوره څو پاس ولې 4800 پاس ولې بار راسه ورته ګوره دا به م راکش کړي تر دې ځای پورې چې کله دې راکش کړي دا راغلی درته. اوس نو راسه دغه درې دانې دغه درې کالمونه چې دي دا روګانې دا داسې انتخاب کړه چې انتخاب دې کړئ رابسې ورته ګوره دې ځای څخه پر دې ګروپ باندې کلیک وکړئ ګروپ پې کې ورته ګوره مینې رو ده اوکې وې کې چې اوکې دې کې ورته ګوره مینې دا ګروپ سو بار راسه ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا چې سو سم سو. اوس نو دا ته ګوره مینې ډیلیټ کړي مینې دي دا ستا مینې دا دې مینې کې ګروپ کې ورته ګوره پرې کېږي کې نه ګروپ کېږي. اوس نو دې ځای څخه زه ورته لیکم چې عالي دی او دلته ورته لیکم چې دی مثلا نرس دی دلته ورته ګوره
8000 افغانۍ معاش دی، مثلا څو ورځې غیر حاضري کړې 4 ورځې، څو وګرځولې 8000 دغه د 8000 افغانۍ معاش دی 4 ورځولې وي، ځکه چې د ورځې د 200 افغانۍ د سره ګرځي، نو 800 راوګرځول شوی. صحیح شو. او راځم ورته ګورګې څخه ګل دی د مثلا چې شي ډاکټر دی. صحیح شو. همدا د څو معاش دی 1000 افغانۍ معاش دی، د څو ورځې غیر حاضري کړې ده، مثلا 5 ورځې غیر حاضري کړې ده، څومره وګرځولې 2 راوګرځولې او دونه کله تشکیل ورکول کېږي. اوس که څوک وایي چې یاره دا روپۍ ډېرې دي یا لږ دي، مثلا په دې کې زه اضافه توب کمبود کوم. صحیح شو. نو باره به راسي ورته ګورې دلته به کلیک پر وکړې، چې کله کلیک وکړې دا دی وینې که ډېرې وي ماسې که راسي ورته ګورې 1.5 ورته ولیکه، چې راسي ورته ګورې وینې دا دې خپل اساس وي، که راسي ورته ګورې وینې دې ځای څخه 2.5 ورته ولیکې. صحیح شو. په ټول کې اردو کې خپلې چې کېږي عملي کېږي، لایک نهي ټیبل کې ټول عملي کېږي. بېرته راسي ورته ګورې وینې دا مند کې چې باندې کې. صحیح شو. نو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. دا خو دا ټیبل شو. نو دلته موږ سره په وټ اف انالیسیس کې په ډیټا ټیبل کې موږ 2 ټیبلان جوړ کړل. صحیح شو. چې یو د یو شي لپاره استعمالېږي، بل د بل شي لپاره استعمالېږي. د هغه څخه وروسته راځم ګولسیک ته. ګولسیک بیا داسې کار کوي که چېرې زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای څخه ورته لیکم وم نیم دی او دلته ورته لیکم چې دی مثلا ټایپ دی، او د هغه څخه وروسته دلته ورته لیکم چې پرایس دی. صحیح شو. پرایس دی او دلته ورته لیکم چې دی مثلا ټوټل. اوس دلته زه وایم وم بوکس کتابونه، ما سره کتابونه دي څو دانې دي 100 دانې کتابونه مې رانیوله. هر کتاب ما رانیوی مثلا په څو باندې په 40 افغانۍ باندې. اوس دغه زه وایم ما سره کتابونه دي 100 دانې دي، هر کتاب ما په 40 افغانۍ رانیوی، دغه 40 اخلم په 100 کې ضربوم. نو دلته راسه ورته ګورې وینې مساوي، چې مساوي ورکړه پر دغه باندې کلیک وکړه، شیفت مینس اکتوب وه ضرب یې کوه چې سره د دې سره برای انټر که چې انټر یې کړه ورته ګوره څو کېږي 4 کېږي. و ما یو کتابونه رانیوله مثلا په کومې میاشت کې د دې ځای څخه مثلا د پرایمري په میاشت کې مثلا یا په مثلا دولي میاشت کې یا په مثلا په یوې میاشت کې مثلا څو رانیول 100 دانې کتابونه مې رانیول. کتابونه مې رانیوله هر دانه په 40 افغانۍ باندې په بل کې د ولیکلې څو 4000 افغانۍ باندې. اوس دا کتابونه مصرف کړ سو خرڅ مې کړه، بیرته مې ټلیفون ورته وکړ سو هغه کمپنۍ ولاته چې 100 کتابونه نور راواستم. چې کله 100 کتابونه نور راواستم سو چې زه په بیل کې ګورم په بیل کې 4000 نه دي اضافه دي باندې 4.5 یا 15000 اضافه یې لیکلي یا کمبود کړی دي مثلا 3000 3.5 3000 وسه دونه کده لیکلي دي. اوس ماته څنګه را معلومیږي چې یاره د هر کتاب په څو تمام دی. مثلا کتابونه لوړ سوي دي په بیل کې ډېر لیکلي دي، کتابونه کم سوي دي په بیل کې لږ لیکلي سي سو نو چې بیل مې وکړه یا ډېر یا لږ. اوس ماته څنګه را معلومیږي چې هر کتاب مثلا ماته په څو تمام دی او په څو راځي. نو بار بار راسي ورته ګورل ته به کلیک پر وکړي، چې کله کلیک وکړي ګولسیک ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړي، په دغه اول کې دلته لیکلي وینئ وای سیټ سیل په دې اول سیل کې به دغه واخلې او لاندې به راسي ورته ګوره په اخر سیل کې دلته لیکلي وای پوای چینجینګ سیل په دې کې به چې واخلې دا به راواخلې ده. صحیح شو. چې دا کله راواخلې برته به راسي ورته ګوره وینئ په دې ځای کې ورته ولیکه چې څونه قدر مثلا دي. زه راځم ورته ګوره وینئ 4,300 دي. صحیح شو. چې کله 4,300 ولیکلې بارې به اوکې کې دې ځای چې اوکې دي که صحیح شو. هر کتاب ورته ګوره ماته په څو تمام شو په 240 افغانۍ تمام شو. صحیح شو. او که زه راسم ورته ګورم وینئ د دې ځای څخه کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړم ګولسیک ته راځم په دې باندې کلیک کوم، په دې اول کې د هغه اخلم، په دوم کې ورته ګوره کوم یو اخلم دا اخلم. صحیح شو. په دې ځای کې زه راځم ورته ګوره لیکم واما 3200 دي. صحیح شو. بارې اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره هر دانه ورته ګوره ماته په څو تمام شو په 12 تمام شو. مثلا ټوټل کې چې هر څو لیکلي وه هغه ورته ولیکه. صحیح شو. په دې مابین فصیل کې چې هر څو ورته ګوره اضافه شو ورته ګوره درته معلومېږي چې په دې کې مثلا دون اندازه شول، په دې کې دون اندازه شول، په دې کې دون اندازه شول. نو ما ورته ګوره د دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. دا کار کوي. د هغه څخه وروسته راځم سکینر منیجر ته. سکینر منیجر داسې کار کوي ګورې زه که راسم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم دی او دلته ورته لیکم چې دی مثلا ټایپ دی او دلته ورته لیکم چې پرایس مثلا قیمت دی. صحیح شو. دا مې ورته ولیکئ. اوس زه وایم دلته ماوس دی او دلته ورته لیکم ریم روم کیبورډ سی ډي ډي وي ډي دا مې ولیکله وایم هر دانه. صحیح شو. ولیکه دا دې سره راکش کړه چې راکش کړه تر دې ځای پورې. اوس دغه لوړ نه صرف دا داسې انتخاب چې انتخاب لیکئ بار بار راسي ورته ګوره دلته به کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ وټ انالیسیس ته راسي پر دې باندې کلیک وکړه، سکینر منیجر ته راسي پر دې باندې کلیک وکړه، دلته به راسي پر اډ باندې کلیک وکړه. اوس زه وایم زما سره یو کمپنۍ د چیش په نامه ده د ډیل په نامه ده. ډیل ولیکه. صحیح شو. اوکې کړه. چې کله دې اوکې کړه صحیح شو. وایم د ډیل هر موس چې دی په څو دی مثلا په 200 افغانۍ دی او ریم یې دانه په څو دی په 150 افغانۍ دی. صحیح شو.
او راځم ورته ګورو وینې روم یې اردانه په څو دی په 210 افغانۍ دی او دا مثلا په څو دی په 210 افغانۍ دی او راځم دا په څو دی په 160 افغانۍ دی او دا بیا په څو دی مثلا په 240 افغانۍ دی دا دی ولیکل باره اوکې که چې اوکې دی کسی سو دا ډېر رالی برته راځم پر اړ باندې کلیک کوم وانز ما سره یو بله کمپنۍ چې شپه نامه ده اچ پی چې اچ پی دی ولیکل اوکې که چې اوکې دی کسی سو د دې ځای څخه راځم ورته ګورو وینې وام دا په څو ده په 300 افغانۍ ده راځم ورته ګورو دې ځای څخه دا په څو ده مثلا په 200 افغانۍ ده دا راځم ورته ګورو وینې دا څو ده په 210 افغانۍ ده او راځم په 260 افغانۍ ده او راځم دې ځای څخه په مثلا په 310 افغانۍ ده او دلته راځم ورته ګورو وینې دا بیا په څو ده په 100 افغانۍ سیسو دا دی اوکې که چې اوکې دی کې دا رالی برته راځم ورته ګورو پر اړ باندې کلیک کوم دلته ورته لیکم چې توشیبا ده چې کله توشیبا ولیکل سیسو اوکې که چې اوکې دی کوي نو راځم ورته ګورو دې ځای څخه په 150 افغانۍ ده او راځم ورته ګورو دې ځای څخه په 160 افغانۍ ده او دا چې دی په 125 افغانۍ ده او دا چې دی په 150 افغانۍ ده او دا چې دی په 210 افغانۍ ده او راځم ورته ګورو مثلا دا په څو دی په 260 افغانۍ ده سیسو بارې اوکې که چې اوکې دی کې دا به راغلی درته اوس نو که چیرې یو څوک درته ودرېږي چې یاره موس دانه په څو دی ته به راسې ورته ګورو ته به کلیک وکړې سکینر منیجر ته به راسې پر یې باندې کلیک وکړې پر ډیل باندې کلیک وکړه شو پر شو دې کلیک وکړئ دا د موس قیمت دی دا د ریم قیمت دی دا د روم قیمت دی دا د کیبورډ دی دا د سی ډي دی دا د ډي وي ډي دی او که چیرې راسم پر اچ پی باندې کلیک وکړم شو باندې کلیک وکړه دا بیا د دې قیمتونه دي پر توشیبا باندې کلیک وکړئ شو باندې کلیک وکړئ دا بیا د دوی قیمتونه دي هر قیمت تاسو جلا درته معلوموي چې دا مثلا د ډیل قیمتونه دي دا د اچ پی قیمتونه دي دا د دې دي دا د دې دي دا د دې تاسو اوس که تو غواړې چې یاره زه توشیبا نه غواړم دا کار نه دی نو راځم ډیلیټ کوم چې کله ډیلیټ کړم ته ګوره خالي چې رالی ډیل اچ پی رالی سیسو او که تو غواړې چې یاره زه په دې کې نه کې لاسوهنه کوم نو ایډیټ دی لاسوهنه څه معنا لري دغه د ډیل دغه چې دی کیبورډ چې دی یا دغه موس یې دی دا په 200 افغانۍ دی هر ورځ کې کموم نو بار بار ورته ګورل پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ اوکې که چې اوکې دی که سیسو د دې څخه زه غواړم چې مثلا څو سي اصول 10 افغانۍ سیسو اوس اوکې که چې اوکې دی که په شو باندې کلیک وکړئ ورته ګورئ بینې اصول 10 افغانۍ سیسو عموما ورته ګورئ د قیمت چې څو درته راغلی او راځم دغه څخه وروسته مرج دی پر مرج کله کلیک وکړئ سیسو دغه ورته ګورئ وینې په ټول شیټو کې دي دا هم شیټ دی دا هم شیټ دی ورته ګورئ وینې په دوه شیټو کې په دې شیټ کې وایس سره سره دا مرجول یو د بل سره وصلول عموما چې سره وصل سي دا دې کار کوي شیټ 1 که شیټ 2 که شیټ 3 دا عموما چې درته مرجیږي او درته راځي سیسو دا کار کوي او سمیر بیا دې کار کوي چې دغه اول شیټ دوم شیټ د ډیل او اچ پی دا مثلا ماته راو زه غواړم چې مثلا دې څه شي وکم پرینټ کوم ځواني چې د دوړې د چیز کوم پرینټ او مې سیسو نو بار کار راځي ته ګورې وینې دلته کلیک وکړئ چې کلیک وکړئ دغه تر راځم سمې دې راځم پر یمن کلیک کوم چې کلیک وکړئ بس اوکې دا ځکه چې دا دوړه پکې دي چې اوکې دې کې ته ګورې دا راځي دا چې د ډیل قیمتونه دي او دا د اچ پی قیمتونه دي وز ډیل موس اردانه ورته ګور په دونه قدر دی د رین ار موس ورته ګور په دونه قدر دی د ډیل موس اردانه په دونه قدر دی د کیبورډ اردانه په دونه قدر دی اریب جلا جلا ورته ګور مشتمل میږي چې د دې قیمتونه قدر دي قیمتونه قدر دي قیمتونه قدر نو من ورته ګورې د فرق کیږي استفاده کیږي او درته راسي سیسو دا ورته ګورو عموما کیږي دا استعمالېږي نو موږ کولای شو د دې ځای ورته ګور دا استعمال کو او درته راوسی نو دا چې کارو دا واټ انالیسیس کارو په واټ انالیسیس کې موږ سکینر منیجر وایلا ګول سیک مو وایلا او ډیټا ټیبل مو وایلا نو من ورته ګورې د فرق کیږي استفاده کیږي او درته راځي نو نن د پاره دغه کار ورته فرق کې درس کې مشه خدای کوم بیا و نور دوام ولا ورکو